شپږ میلیونه کاله مخکې کله چې ډایناسوران پر ځمکه ګرځېدل، نړۍ د نن څخه هم ډیره ګرمه هوا لرله، چې بیا وروسته ځمکه بیا د یخنۍ په لور روانه شوه. دا د اوس د میلیونونو کلونو په تیریدو سره ځمکه یو ځل بیا د ګرمۍ په لور روانه ده. ساینسپوهان وایي ځمکه تر بل هر وخت په چټکۍ ګرمیږي. د قطبونو یخونه په بېساري سرعت ویلې کېږي او شمالي قطب په یوازې 40 کلونو کې 75% یخني له لاسه ورکړې ده. راتلونکو څو پیړیو کې به د ځمکې برخلیک څه وي؟ آیا ځمکه به د انسانانو د اوسېدلو وړتیا ولري که به په یو لوی تنور بدله شي؟ ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې که د نړۍ تودوخه همداسې لوړیږي نو راتلونکی به د انسانانو لپاره ډیر خطرناک وي. د فابریکو، موټرو او صنعتي فعالیتونو له امله هره ورځ په فضا کې زهرجن او مضره غازونه خپریږي او همدا غازونه د ځمکې اقلیم ورو ورو بدلوي. نن به تاسو ته هغه حیرانونکي حقیقتونه دروښیو چې ډیری خلک ترې ناخبره دي. ولې د نړۍ تودوخه هر کال لوړیږي؟ ولې ځینې ساینسپوهان وایي چې ځمکه ښایي په یو لوی تنور بدله شي؟ او ولې د نړۍ سیلابونه، اورلګیدنې او سخت ګرمۍ ورځ تر بلې زیاتیږي؟ دا ځکه چې د انسانانو فعالیتونه لکه ککړتیا، د تیلو او غازو سوځول او د نفوس زیاتوالی د ځمکې تودوخه ورځ تر بلې لوړوي. ساینسپوهان وایي د کاربن دای اکساید کچه اوس تر بل هر وخت لوړه شوې ده چې له امله یې یخونه ویلې کېږي، د سمندر سطحه لوړیږي، سیلابونه، وچکالۍ او خطرناک طوفانونه زیاتیږي. کله چې د لمر وړانګې پر ځمکه ولګېږي د تودوخې یوه برخه بیرته فضا ته ستنېږي، خو د هوا په اتموسفیر کې موجود زهرجن غازونه دا تودوخه بیرته راایساروي. په پایله کې ځمکه هر کال لا نوره هم توده کېږي. یعنې مخکې چې فابریکې نه وې زهرجن غازونه هم نه وو، نو چې د لمر وړانګې پر ځمکه لګېدې نو د تودوخې یوه برخه به بیرته فضا ته پورته کېده چې له دې سره به ځمکه نه تودېدله او په خپل عادي حالت کې به پاتې وه. خو اوس دا ګرمي را ایساریږي. دا حالت داسې دی لکه یو څوک چې په سخت ګرمۍ کې د موټر ښیښې کلکې بندې کړي، د موټر دننه ګرمي بندېږي او د موټر دننه حالت د زغملو نه وي، ځکه تودوخه د موټر څخه نه وځي او همالته پاتې کېږي. ساینسپوهان وایي که انسانان همداسې د تیلو، سکرو او غازو سوځول جاري وساتي نو ځمکه به هم ورو ورو همداسې خطرناکه توده شي. همدا اوس د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقلیم بدلون خطرناکې نښې ښکاري. په ځینې ځایونو کې سخت سیلابونه راځي، په ځینو کې بېسارې وچکالي وي او په نورو سیمو کې لوی ځنګلي اورونه بلیږي او همدارنګه د نړۍ بېسارې ګرمي ټول د اقلیم بدلون له اغېزو ګڼل کېږي. ساینسپوهان وایي د 2023 کال جولای د نړۍ په ثبت شوي تاریخ کې تر ټولو ګرمه میاشت وه او اوس یې د همدې کال یعنی د 2026 د اوړي میاشتې هم خورا ګرمې اټکل کړي دي او د بېسارې ګرمۍ وړاندوینه یې کړې ده. دا یوازې یو عادي بدلون نه دی بلکې د راتلونکي لپاره یو لوی د خطر زنګ دی. دا خو د ځمکې د تودوخې په اړه معلومات وو، خو دلته یوه بله حیرانونکې خبره هم شته، هغه دا چې یو ډیر سخت او شدید النینو را روان دی. اوس په تاسو هم حیران شوي یئ چې دا النینو بیا کومه بلا ده؟ النینو هغه حالت دی چې د آرام سمندر اوبه په غیر عادي ډول ګرمې شي او بیا د ټولې نړۍ موسمونه ورسره ګډوډ شي. کله چې دا پیښه رامنځته شي ځینې هیوادونه سخت بارانونه او سیلابونه ویني، لکه امریکا، اروپا او جنوبي امریکا، او ځینې نور ځایونه بیا سخت وچکالۍ سره مخ کیږي لکه استرالیا او اندونیزیا. کارپوهان وایي النینو ښایي د 2026 جون او اګست ترمنځ رامنځته شي او د کال تر پایه پورې به دوام وکړي. حتی دا امکان شته چې دا یو ډیر قوي النینو شي. که دا رښتیا شي د امریکا په سویل او د اروپا په سویلي برخو کې ممکن سخت بارانونه وشي او د سیلابونو خطر ډیر زیات شي. همدا حالت په جنوبي امریکا کې هم کېدای شي. سخت بارانونه کولای شي سړکونه لاندې کړي او په هیوادونو کې لکه پیرو او اکوادور کې لوی ځمکنۍ ښویدنې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې ځینې سیمې ډیر باران اخلي، نورې سیمې ممکن هیڅ باران ونه ویني. اندونیزیا او استرالیا کې کېدای شي سخت وچکالي راشي چې لوی ځنګلي اورونه به رامنځته کړي او د اوبو سرچینې به له منځه یوسي.
ستونزه دا ده چې که څه هم ته په داسې سیمه کې اوسې چې مستقیم اغیز یې پرې نه کېږي، بیا یې هم اغیز درته رسیږي، ځکه دا د کرنې فصلونه خرابوي او په نړۍ کې د خوراکي توکو کمښت رامنځته کوي. ایل نینو هغه څه نه دي چې موږ یې مخه ونیسو، دا د ځمکې د اقلیم طبیعي برخه ده چې میلیونونه کاله راهیسې روانه ده. یعنی دا په اوسنیو فابریکو او دودونو پورې اړه نه لري. هر څه د آرام سمندر څخه شروع کیږي. په عادي حالت کې استوایي بادونه د استوا په اوږدو کې له ختیځ څخه لویدیځ ته الوزي او د جنوبي امریکا ګرمې اوبه آسیا ته وړي. په دې حالت کې د شمالي امریکا او کاناډا هوا اکثره ګرمه او وچه وي، خو د امریکا سویل ختیځ او د خلیج ساحل کې ډیر باران او سیلابونه وي. النینو عموما هر 3 تر 7 کلونو کې یو ځل حتما راځي او هر یو شاوخوا یو کال دوام کوي، خو دقیق وخت نه لري. د 2026 لپاره نښې ښیي چې النینو جوړیږي او کیدای شي قوي وي. ساینسپوهان یې له نږدې څاري. که د سمندر اوبه همداسې ګرمې شي، امکان شته چې دا ډیر شدید سوپر النینو شي. وروستی قوي النینو په 2015 کال کې و چې په نړۍ کې ډېرې سختې طبیعي پیښې رامنځته کړې، لکه طوفانونه، سیلابونه او سختې وچکالۍ. مثلا په ایتوپیا کې باران ډیر کم شو، فصلونه خراب شول او میلیونونه خلک د خوړو له کمښت سره مخ شول. په ټوله کې النینو د نړۍ د تودوخې کچه هم لوړه کولی شي او د هوا نړیوال سیستم ګډوډوي. خو لا هم دقیق نه ده معلومه چې د 2026 کال النینو به څومره قوي وي. خو النینو کیدای شي ځمکه په دوامداره توګه ګرمه نه کړي، بلکې ځمکه خپله موږ ګرموو. که د مضرو غازونو مخنیوی ونه شي، نو ښایي په راتلونکو پیړیو کې د ځمکې اقلیم دومره بدل شي چې د انسان ژوند پکې ډیر سخت او خطرناک شي. ځینې ساینسپوهان حتی خبرداری ورکوي چې د ځمکې ځینې سیمې به د سختې تودوخې له امله د اوسېدو وړ پاتې نه شي. خو ټول حالت ناهیلی کوونکی نه دی. موږ لا هم کولی شو بدلون راولو. ساده کارونه لکه د اضافي څراغونو بندول، ګډ سفر کول، پیاده تګ یا بایسکل کارول، د کاربن اخراج کمول، د لمریزې او بادي انرژۍ ملاتړ او د چاپیریال ساتونکو شرکتونو ملاتړ هم مهم دی. تر ټولو مهمه خبره ګډ اقدام دی، او که انسانان یو ځای شي، د نړیوالې تودوخې مخه نیول لا هم ممکن دي. نو آیا انسانان به وکولای شي د خپلې سیارې ساتنه وکړي؟ او که به ځمکه ورو ورو په یو سوځېدلې نړۍ بدله شي؟ تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ.